په یو څه شي لیکلی وي مکشوف او لوڅ وي د هغه نه ایستل بیت الخلا ته دا بې حرمتي ده. نن سبا د اوسپنو ګردې ګردې روپۍ غوندې شی جوړ وي د هلکانو په غاړه کې وراچي غټ الله جل جلاله په لیکلی وي یا محمد صلی الله علیه وسلم په لیکلی وي. داسې شیان یا نور داسې امور چې آیات یا حدیث په لیکلی بیت الخلا ته ننیستل دا بې حرمتي د دې غوره ناجایز ده. د دغې وجې نه دا تعویضونه چې دي د دغو ننیستل بې حرمتي ده، خو د علما چې دا هغه کوي چې برسېره به د پاخه پوښ ورته وکړي، یو وارې د کپړې وي بیا برسېره د پاخه، نو بیا پټ شي. قرآن عظیم شان ټول په سینه د حافظ کې ده، ټول قرآن یاد ده، لټرین ته به ځي که به نه ځي، چې د بې حرمتۍ لحاظ نه وي پکې بیا یې پروا نه لري.